درسنا غزاد معسكر ضد جهاد إعداد مجاهد ورورا الله تعالی موږ ته یو ستر نعمت راکړی او هغه د اسلامي نظام حاکمیت دی. دا یو الهي فرصت دی چې باید قدر یې وکړو او له دې نعمته په سمه توګه ګټه واخلو. اوس وخت د هغه آیات عملي کولو ته رسېدلی چې الله تعالی پکې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. یعنی تیار اوسئ له هر هغه ځواک او وسیلو سره چې ستاسې توان وي تر څو د الله تعالی دشمنان او ستاسې دشمنان پرې وویریږي. دا آیت موږ ته یو مهم درس راکوي، او هغه دا چې د اسلام دشمن ته باید داسې تیار اوسي چې زموږ له ځواک، عزم او وسایلو ډارېدونکي وي. دا همهغه ارهاب دی، یعنی دشمن ته ډار ورکول تر څو جرأت ونه کړي چې پر اسلام یا مسلمانانو برید وکړي. خو افسوس چې نن ډېر مسلمانان د کفارو له پروپاګند او د قرآن د نه مطالعې له امله مسلمانانو ته دهشتګرد وایي. حال دا چې کفار په خپله د قرآن د دغه آیت له امله دا کلمه پر خوله راوړي. هغوی نه غواړي مسلمانان ځواکمن شي، نه غواړي مسلمانان داسې آمادګي ولري چې دوی ترې وډار شي. خو که حقیقت ته وګورو، د نړۍ تر ټولو ستر دهشت د کفارو له لوري پر مسلمانانو شوی. له عراق، فلسطین، افغانستان او شام ونیولې بیا تر برما، کشمیر او افریقا پورې هر ځای مسلمانان تر ظلم، ویرې او وژنو لاندې دي. بیا هم څوک کفارو ته دهشتګرد نه وایي. نو مجاهد وروره، دا ستا مسؤلیت دی چې ځان آماده کړي، وسلې، عقل، تخنیک، روحیه، نظم او هره وسیله برابره کړي تر څو هغه څوک چې غواړي مسلمانان ختم کړي هغوی ته د داسې ډار سبب شي چې بیا د مسلمانانو پر وړاندې د برید فکر هم ونه کړي. الله تعالی د مؤمنانو صفت داسې بیان کړی: بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یعنی مؤمنان د کافرانو پر وړاندې سخت خو خپلو منځو کې مهربانه او رحم کوونکي وي. نو ته هم باید همداسې اوسې، د اسلام د دشمن پر وړاندې کلک او د خپلو وروڼو سره مهربانه، خواخوږی او مخلص. إعداد استشهاد سپېڅلی او ښکلی حسیني مراد مسیري جهاد او إعداد استشهاد روزلي غخته لمنلي ځواکو نه جنود بدادي الله أكبر شو اشتل ذاك والخي تيادي